اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د فیسبوک ټولو دوستانو ته سلامونه او احترامات. الله دې وکړي چې ټول راته روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي، او الله دې وکړي چې د 2019 میلادي کال د ټول افغانستان دپاره په ځانګړي ډول د افغانانو دپاره د سولې او سوکالۍ کال وګرځي. او زما په شمول البته فکر کوم د ډېرو نورو ملګرو به د پیدایښت ورځ وي. ټولو ته طولاني او اوږد عمر غواړم. د وعدې مطابق دوستانو نن موږ باید لومړنی درس شروع کړو د انګلیسي ژبې، چې بالکل د الف و با یا د الفابیټس څخه شروع کوو. نو موږ د درس لومړنی ورځ دی. ملګرو مخکې مې غوښتنه دا وه او بیا هم مکرر غوښتنه به مې دا وي چې درسونه منظم تعقیب کوي، ځکه چې دا ځنځیري شکل لري. که چېرته مثلا نن کوم درس پاتې شي، فکر نه کوم چې سبا بیا درس هم در باندې بوج کېږي او هغه طریقې طبعا طریقه د تدریس هم فرق کوي، نو ممکن بیا ما خبرې سره یا سم پې پوی نشئ. نو په دې اساس ټولو ملګرو نه مې غوښتنه دا ده چې درسونه ډېر منظم تعقیب کړي. مننه دوستانو. راځو اصلا ډیر ابتدایي شروع کوو او ما خپله ډیر پیغامونه ترلاسه کړي دي. الحمدلله په دې کې علمای کرام هم ډیره دلچسپي ښودلې وه او د دوی غوښتنه هم دا وه چې نسبتا صرفي او نحوي قواعدو نه هم استفاده وشي چې دوی دپاره دوی ورڅخه برداشت ولري. نو ما مخکې هم وعده کړې وه چې انشاءالله دغسې به کوم او ډیر ملګري انشاءالله نور هم خوشبینه و دې ته. بس تاسو ته د الله توفیق درکړي، موږ ته د الله د تدریس توفیق راکړي انشاءالله. چون وخت کم دی درس شروع کوو، خو مهمه خبره دوستانو چې موږ د دې دپاره وخت چې کوم تعیین کړی و د افغانستان په وخت د شپې 8 بجې وي، خو د ورځو په هکله موږ داسې دقیق معلومات نه وو ورکړي. دا ابهام ممکن ټولو ته وي یا پوښتنه وي. نو موږ به په هفتې کې فعلا 2 ورځې چې دوشنبه او پنجشنبه د افغانستان په وخت د شپې په 8 بجو به شروع کوو. بیا انشاءالله چې لږ مخکې لاړو بیا کیدای شي چې مثلا ورځې زیاتې کوم مشکل نشته، ولی فعلا په هفتې کې 2 ورځې یعنی دوشنبه او پنجشنبه به د افغانستان په وخت د شپې په 8 بجو زه لایو راځم. او که بیا مو خوښه وه مشوره به وکړو د جمعې په ورځ مثلا د تیر درس یو مرور او د دوستانو نظریات اخیستل، د هغو سره مثلا یوونه ځینې پوښتنې یا د دوی د درس د خوبۍ او بدۍ په هکله ځینې د دوی نظرونه اخیستل، دا به انشاءالله هم کوو. خو نن اصلا شروع کوو بالکل د ابتدا نه. انشاءالله ضرور نه دی چې مثلا یو څوک وایي چې زه نه پوهېږم انګلیسي. بالکل دا د هغه چا دپاره موږ د ابتدا نه شروع کوو چې هغه حتی د انګلیسي هغه الفابیټس یا دغه توري نه وي زده. نو په دې اساس شروع کوو د انګلیش الفابیټس څخه. که بیا هم څه ستونزه وه البته دوستانو تاسې کړای شئ چې پیغام پرېږدئ، انشاءالله زه وخت نه وخت پیغام هم ګورم. نو اوس دوستانو مقدمې ته راځم. مخکې مو ویلې چې طبعا د یو استاز نظر بل استاز ته هغه شیوه او طریقه د تدریس فرق کوي. نو ما یو خاص او ځانګړې طریقه دی، نو خواهش مې دا دی، غوښتنه مې دا دی چې بالکل ما هره خبره د تدریس په وخت کې چې وي هغه یو مفهوم لري، ډېر داسې په توجه او په غور سره باید واورېدی شي. نو اوس انګلیش الفابیټس برخې ته زه راځم. انګلیش الفا بیټس دا معنی چې د انګلیش الف و با، مثلا د انګلیش ABC لکه موږ چې وایو، نو په انګلیسي کې توري یا د انګلیسي ژبې توري یا انګلیش الفابیټس هغه 26 دي، چې په دې کې دوستانو ځینې واویل دي آواز لرونکي دي، ځینې واویلو ته ورته دي چې سیمې واویل ورته وایي، او ځینې کانسوننټ یا آواز نه لرونکي دي. نو دا به انشاءالله وایو سره د دوی د اوازونو. خو یو خبره ډیره مهمه ګڼم، هغه دا چې دوستانو موږ تاسو باید د حرف د نوم او د حرف د اواز ترمنځ فرق وکړی شو. یعنی په دې معنی چې ځینې وخت کې مثلا دا څوک غلط برداشت کوي د دې نه. مثلا که زه ووایم چې ای یو حرف دی بلکې اواز نه دی، موږ ته پکار دی چې د ای اواز هم زده کړو چې ای څه اواز، مثلا
داسې مثلا بی حرف دی، دا د یو حرف نوم دی ولی د دې اواز داسې یو اواز دی. مثلا سی د حرف نوم دی ولی اواز دی اواز دی دوستانو. نو مثلا موږ باید یعنی یو بل سره ګډ وډ نشو مثلا په دې مسله کې یا اشتباه راته پیدا نشي. نو حرف او د دې نوم دا دواړه فرق لري. نو همدا وجه ده چې کله موږ وایو چې واویل یا کانسوننت دا د دوی د اواز په بنا موږ دا خبره کوو، نه د نوم په اساس. نو موږ کله چې واویل وایو یعنی د دوی اواز د واویلو دی، موږ حرف نه ښیو. ممکن حرف واویل نه وي، یو بل څه وي ولی اواز کانسوننت د واویلو وي. یا مثلا برعکس یو حرف ممکن کانسوننت وي خو اواز د واویلو وي. نو کله چې موږ د کانسوننت او د واویلو خبره کوو دا اصلا د حرف خبره نه کوو بلکې د حرف د اواز خبره کوو. نو زه اوس خدای دې وکړي چې تاسو تخته ولیدای شئ. بیا هم که څه ستونزه وه دوستانو نو تاسې کوی شئ چې مستقیما پیغام پرېږدئ. زه پیغام ګورم نو زه د تختې ته لږ هغه برابروم چې خدای دې وکړي چې ولیدای شي. مثلا زه یو خبره کوم عمومي د انګلیسي ژبې لکه واویل چې دي 15 واویل دي او د بقي مثلا 2 چې دي سیمې واویل دي او دغه بقي 19 دانې چې دي کانسوننت راځي بې اوازه. نو 15 چې واویل دي په د واویلو اواز متغیر وي، ثابت نه وي قطعا، ځکه چې واویل 15 واویل دي هیڅ داسې سیلیبل او هیڅ داسې د انګلیسي کلمه نه پیدا کیږي چې په هغې کې واویل نه وي نو هغه معنا افاده کړي یا هغه اواز ورکړي، یعنی داسې پر مفهوم اواز. نو دې په خاطر واویل ډیر اواز بدلوي را بدلوي. د واویلو په اواز باندې هیڅ اعتماد نه دی پکار ځکه چې دا واویل دی په هره ژبه کې دی دوستانو. دا خاص په انګلیسي ژبه کې نه دی چې واویل اواز بدلوي، په هره ژبه کې دی. خو موږ ورته متوجه شوي نه یو، ممکن خپل مسلک مو نه وي یا مو د هغې په برخه کې مثلا زیات ته په تلاش نه وي کړی. نو په دې اساس ممکن موږ تاسو ځینې شی نه وي برداشت کړی ولی په هره ژبه کې واویل متفاوت اواز. زه یو مثال درکوم د واویلو په پښتو ژبه کې. مثلا دوستانو په عربي ژبه کې واو الف یا چې حرف علت ورته وایي وای، یعنی وای د علت په خاطر وي حرف علت، یا دغه کسره او فتحه او زما یا زور زیر پیش چې موږ داسې وایو زور فتحه او کسره زیر او زما پیش، دغه چې دی د ټول حرکت دی. دا یعنی د یو کلمې په حرکت کې کمک کوي او یو کلمه یو پر مفهومه لفظ تشکیلوي. مثلا زه یو خبره کوم په پښتو کې هم داسې دي. مثلا واو الف یا مثلا زه داسې یو کلمه لیکم په تخته باندې. مثلا زه لږ غټ مارکر نه باید استفاده وکړم وبخښئ. مثلا زه لیکم چې غین واو ری، غین واو ری. دغه غین واو ری چې دی په دې کې د واو چې دی مثلا واویل دی بغیر د واو، د واو چې دی ممکن د واو په اساس په غین واو ری دې کې مختلف اوازونه تشکیل شي او مختلف اواز ممکن اختیار کړي چې مختلفه معنا ولري. مثلا زه تاسو ته وایم غین واو ری، ممکن تاسو وایئ چې د غین واو ری دا خو ځینې کیدای شي چې غور، بالکل غور معنا لري. غور د افغانستان یو ولایت دی غور. خو همدې واویل په اساس موږ کولی شو چې ځینې کیدای شي ووایي چې غور، در حالی کې چې غور فکر ته وایي. همدغه هغه د واویل په اساس د دې اواز هم واویل اواز بدلوي. غور فکر ته وایي، په یو شي باندې فکر کول. وګوره مثلا ځینې وخت کې داسې کړای شي مثلا یو بل څوک وایي چې غور، ځکه همدغه د واو په اساس ممکن د دې اواز بدل شي غور. لکه ځینې ملګري وایي غور دی غوروی، نو غور هم داسې لیکل کیږي. او دې ترڅنګ مثلا یو کس به وایي چې مثلا غور، مثلا دغه موږ تاسو د خوست او پکتیا خلک غور یعنی سوري ته وایي. نو مطلب دا چې ممکن صحیح ده چې مسلکي کلمه غور نه دی، اصل لهجې په اساس غور، مثلا غور، غور، غور. نو مثلا دغه ټوله معنی افاده کولی شي. نو مثلا د واویل اواز ثابت نه وي بلکې تغییر خوري.
نو زه چون وخت کم دی دوستانو، ځکه چې ما د دې لپاره دوستانو ته ویلي دي چې تر 20 دقیقو چون نن مقدمتي د درس شروع دی، خیر دی که یو څه خبرې اضافي شوې نو خفه کېږه مه. انشاءالله په آینده کې به کوشش کوو چې نسبتا لایو محدود کو. اوس راځو اصلا موضوع ته داخلیږو، د دې په خاطر چې یو ابهام مثلا ایمانځه تللی وي. بیا هم درته وایم چې دوستانو موږ باید د حرف د نوم او د حرف د اواز ترمنځ فرق وکړای شو. مثلا که د دینی علما کرامو دپاره یو پوښتنه وکم، مثلا موږ که چیرته لیکو چې ب، دا د ب توری دی، دا ب کوم چې ما ولیکلو دا د ب توری دی ته ویل کېږي، دا د ب اواز نه دی، دا د ب توری دی چې ما ولیکلو. د دې اواز دغه اواز دی چې هغه په خپل ذات کې ساکن دی، یعنی دې باندې غړوندی دی. په عربي کې غړوندي ته سکون وایي، سکون یا جزم، یعنی یا داسې هم لیکل کېږي. یعنی په دې باندې اصلا په ذات کې دا حرف توري نوم ب دی، ولې په دې کې چې کوم د غړوندی دی دا د سکون په معنا ده، د اواز دی. که مثلا دلته یو مثلا همزه ورکو او فتحه ورکو، اب وګوره اب، د دې اواز موږ بیا ښه درک کوی شو. نو په دې اساس په انګلیسي کې هم داسې دی. انګلیسي کې دا بی دی، بی یو توری دی، بی یو توری دی، ولې د دې اواز هم د بی سکینه یا د دغه د اواز کې. نو موږ باید د توري د نوم او د توري د اواز ترمنځ تفکیک وکړو. نو ما مخکې ویله چې دا ډیره مهمه دی. اوس راځم اصلا موضوع ته او یا درس ته دوستانو، چې انګلیش الفابیټس، انګلیش الفابیټس. اوس تاسې دې ته ما خفه کېږئ چې د انګلیش یعنی څنګه ولولم، ځکه چې تاسو تر اوسه پورې د حروف او د دغو تورو اوازونه نه دي زده، ممکن انګلیش ونه شئ تلفظ نه شئ کړئ، هېڅ مشکل نشته. الفابیټس، الفابیټس یعنی د انګلیسي توري، د انګلیسي یا د انګلیش توري. نو مرګلو د انګلیش توري مخکې ما اشاره وکړه چې هغه 26 دي. د انګلیش توري 26 دي، یعنی A B C D یعنی تر زی پورې یا تر زیډه پورې دا مکمل 26 حروف یا 26 توري راځي، چې په دغه 26 کې بیا مثلا 15 چې دي دا واویل دي، 15 توري چې دي دغه واویل وایي، واویل. دا 15 توري واویل یا اواز لرونکي، اواز لرونکي، دا چې دي اواز لرونکي توري دي. نو مخکې ما یوه خبره وکړه دوستانو چې کله چې موږ وایو چې د تقسیمات کوو دا د دوی د اواز په بنا کوو، د اواز په اساس، د دوی د نوم په اساس نه کوو. مثلا د 15 توري واویل دي چې مثلا هغې کې که په وړوی ولیکمه، مثلا A E I O U، دغه 15 A E I O U دا 15 واویل دي، او په دې کې 2 سیمې واویل دي، 2 سیمې. سیمې دا معنا چې سیمیلر یعنی ورته دي، مشابهت لري، ورته. واویل معنا واویل اواز لرونکي، یعنی واویل یعنی دغه 15 A E I O U چې دا واویل دي. نو سیمې واویل چې W Y دي، یعنی دغه واویلو ته ورته دي، په ذات کې خپله واویل نه دي، ولې واویلو ته ورته دي. اواز ځینې وخت کې داسې یعنی د دغو واویلو په نه شتون کې دویم کلمه کې د واویلو رول لوبولی شي. او دریم چې دی هغه ته کانسوننټ ویل کېږي، کانسوننټ، CONSO، کانسوننټ. کانسوننټ هغه ته وایي بې اوازه. کانسوننټ معنا بې اوازه، چې اواز نه لري، بې اوازه توري. نو کوم چې کانسوننټ یا بې اوازه توري، یا مثلا بې اوازه، کانسوننټ معنا بې اوازه. نو کانسوننټ یعنی بې اوازه توري ځکه نه لیکمه چې کله A E I O U نه وي او W Y نه وي، هغه باقي ټوله د کانسوننټ توري دي، یعنی هغه اواز نه لري.
یعنی خپله اواز لري ولی په یو سلیبل یو کلمه کې بغیر د واویلو د کمک نه دوی اواز نه تشکیلوي. ښه ډېر ښه فکر کوم چې ځینې ملګري وایي چې دا سرچپه کېږي. نو زه د کمرې وبخئ، زه دغه هغه به دوستانو ډېره بخښنه غواړم، نو زه دا بدلوم. ممکن چې دا زه یو دقیقه دوستانو چې د تاسو د څنګه دا داسې کېږي. ښه وبخئ ډېر دوستانو بخښنه غواړم، ممکن په درس کې کوم خلل واقع شوی وي. وبخئ دوستانو، نه پوهېږم چې اوس تاسو ته دا سم معلومیږي او که نه. ښه فکر کوم چې اوس سم شو. نو اوس دوستانو که فکر ورته وکئ، وبخئ چې زه مخکې متوجه نه وم، ځکه چې ما مخکې کمره البته هغه کړې وه، ما د میسیجونو په خاطر ستاسو کمنټونه مو ووینم، نو دې په خاطر. ښه اوس اصلا موضوع مثلا موږ وایو چې انګلیش الفابیټس، یعنی د انګلیش الفبا د انګلیسي ژبې توري 26 دي، A B C تر Z یا زیډه پورې، دا مکمل چې تاسو حساب کوئ دا 26 توري دي. په دې کې 5 توري واویل یا اواز لرونکي دي چې A E I O U دي، او دوه چې د سیمې واویل یعنی واویل ته ورته دي، یعنی د واویل په ذات کې واویل نه دي ولی واویلو ته ورته اواز اختیاروای شي چې هغه WY دی. او بقي ټوله دغه 19 توري چې دي، د بقي ټوله 19 توري، دا به زه 19 کومه چې د ما دریم نمبر لیکلی دی چې بیا دې په خاطر چې سوء تفاهم رامنځته نه شي. نو 19 د بقي 19 حروف د انګلیسي ژبې چې دي دغو ته کانسوننټ یا بې اوازه ویل کېږي، یعنی خپل ذات کې یعنی داسې اواز نشي تشکیلوی تر څو چې واویل ورسره کمک ونه کړي. ښه مثلا اوس خدای دې وکړي چې په دې په باره کې مې یو ذهنیت اخیستی وي، زه د تخته صفحه کوم، یو بل څه لیکم، مثلا چون تخته وړه دی غواړم لږې نور تشریح کړم انګلیش الفابیټس. نو هغه دا دی چې دوستانو سیلیبل سره لږ څه نه څه موږ باید بلد شو چې سیلیبل څه ته ویل کېږي. سیلیبل هغه موج چې د خولې نه راوځي هغې ته سیلیبل ویل کېږي. مثلا که زه وایم چې الفابیټس، دغه الفابیټس چې دي دا کلمه 3 سیلیبله لري، یعنی د موج چې د خولې نه راوځي دغه سیلیبل الفابیټس، یعنی دا 3 سیلیبله دي. دا په دې معنی چې په هر سیلیبل بغیر د واویلو د موجودیت نه تشکیلیږي، یعنی هر سیلیبل چې د خولې نه راوځي هغې په تشکیل کې باید یو حد اقل یعنی کم از کم یو واویل وي. که چیرته یو واویل نه وي سیلیبل بالکل نه تشکیلیږي. مثلا که زه وایم چې وګوره AL، یعنی دې کې ای شته، ای د یو واویل په صفت که دا ای نه وای دا سیلیبل نه تشکیلیدو. مثلا په فا کې وګورئ بیا د ای په نامه دلته یو واویل شته، که دا واویل پکې نه وای بیا PH کوم سیلیبل نشو تشکیلولی. او دې ترڅنګ په بیټس کې وګوره دا 3م سیلیبل دی، 3م سیلیبل کې د ای په نامه یو واویل شته، که چیرته دغه واویل نه وای نو سیلیبل نه تشکیلیدو. نو واویلو همدا رول دی، دې ته لکه سیلیبلډ وایسټم ځکه وایي چې دا سیلیبل تشکیلوي، یو هیجه تشکیلوي. مثلا په هیڅ کله دوستانو ګوره ډېر محدود واویل دی یا سیمې واویل. اوس خو د W استعمال نشته، W اوس وخت کې نه استعمالیږي.
نو که ډبلیو نه دا چې ګرامر کتابونو کې تاسې ډبلیو وایئ ولې ډبلیو نه یو غلط فهمي شوې ده زه هغه هم درته غواړم زه نه غواړم مثلا چې خبرې اوږدې شي کني ډبلیو اوس په سیمې واویلو کې دوه زاویې لري یو زاویې نه قابل د استفادې دی او د دویمې زاویې نه اوس ډبلیو نه استعمالیږي نو خاص واویل دي چې هغه ای مثلا ای او آی او او یو دغه دي او دې ترڅنګ وای دی دغه نو ملګرو دغه شپږ هیڅ کله په انګلیسي ژبه کې به تاسې داسې کلمه پیدا نه کوئ چې هغه ای ای آی او یو او وای ونه لري او هغه یو سلیبل تشکیل کی او یا کومه مستقله معنا ولري هیڅ کله داسې کلمه نه پیدا کیږي ولو که یو کلمه وي واویل وي که دوه کلمه وي یو به واویل وي او که بل کانسوننټ فرق نه کوي که درې وي حد اقل لږ تر لږه یو واویل باید پکې وي ښه مثلا زه اسې که یو خبره اسې مثال ووایم مثلا ولو که زه وایم چې مثلا یو پین مثلا چې پین سره کېدای شي تاسې پی ای ان وګوره دغه یو کلمه یو سلیبل کلمه دی ولې یو سلیبل دی ځکه یو موج د خولې نه راوځي چې هجا لکه یو موج د خولې پین دغه پین نه که چېرته د واویل چې ای دی دا ترې لرې شي مخکې دوستانو پین چې واویل پکې و سلیبل هم تشکیل کړو معنا یې ورکړه پین قلم پین دی آواز شو خو که چېرته د ای چې یو واویل دی دا زه ترې لرې کړمه دا هیڅ نه معنا لري او نه سلیبل کیږي او نه آواز بغیر د دې نه چې پی او ان بله هیڅ لاره نه لري یعنی د واویلو یا د سیمې واویلو رول دا دی چې یو کلمې ته یا یو لفظ ته سلیبل ورکي او معنا ورکي یو پرمفهومه آواز اختیار کی نو که چېرته مثلا په کوم شي کې واویل نه وي هغه نه معنا لري او نه تلفظ کیږي ځکه هغې ته سلیبل نه ویل کیږي نو اوس مرګلو بخیزه ګورم چې خبرې اوږدې نه شي خبرې خو 22 دقیقو ته رسېدلې دي نو چون د درس مقدمه دی ځکه دا د درس اساس دی اول چې په دغه مقدمتي خبرو پوه شو شاته بیا پوهیږو زه چې خاص اشاره کوم هم تاسې پوهیږئ او که دې باندې پوه نه شو بیا شاته مشکل وي کنی زه ډیرو چون وخت کم دی کنی غوښتل مې چې په دې مورد کې نورو ډیرو مهمو ټکو ته اشاره وکم دا ممکن د ابتدایي شاګردانو دپاره نسبتا خسته کونې وي ولې د هغه چا دپاره چې انګلیسي کې خاص مهارت لري ممکن هره یو کلمه دوی دپاره یو نوې زده کړه وي نو په دې معنی مثلا په پښتو کې یا په عربي ژبه کې د واو الف یا چې حرف علت دوی ورته وایي یا مثلا زوار زیر پیش دغه ټول حرکتونه دي بغیر د واو الف یا فتحه او کسره زما یا زوار او زیر پیش نه بغیر هیڅ آواز نه تشکیلیږي حرکت نشي کوي ټول سکین راځي یعنی په خپل ځای درېږي نو دا شیان دي چې دوی ته حرکت ورکوي همداسې په انګلیسي کې کله چې واویل یعنی ای ای آی او یو یا سیمې واویل چې ډبلیو استعمال نشته وای کله چې په یو کلمه کې نه وي هغه نه معنا لري او نه حرکت اختیارولی شي نه سلیبل تشکیلولی شي او نه آواز هیڅ شی هم نشي لرای نو په دې اساس زه غواړم دا مقدمتي خبرې وې چې ما درته وکړې چون وبخئ چې ویډیو اوږده کیږي او ما وعده کړې وه چې ویډیو باید اوږده نه شي خو دې په خاطر چې درس نن لږ مو ویلی وي او نو زه اوس د ای بی سی نه شروع کوم د اوازونو نه البته دوستانو دا ای دی په وړو کې ای داسې لیکل کیږي ای دا د ای د دغه نوم دی د دې چون واویل دی ما مخکې یو خبره عمومي وکړه چې د واویلو اواز ثابت نه وي هیڅ کله اواز ثابت نه وي ځکه چې واویل دی لکه غور 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 او دا ما مثال درکړو مثلا غور نو مقصد داسې کیدای شي چې دا مختلف اوازونه اختیار کی نو ای چون واویل دی اواز ثابت نه دی خو په پښتو یا عربي ژبو کې د عین په ځای تاسې ای استعمالولی شئ عبدالله مثلا ای د عین په ځای او یا مثلا د الف په ځای ای استعمالیږي په پښتو او نورو ژبو کې چیرته چې الف وي تاسې کولی شئ چې الف په ځای مثلا اله تاسې ای نه یا مثال انور د ای نه استفاده وکئ
او یا مثلا زبر یا زوار دپاره لکه دغه زبر دپاره که داسې ولیکمه ښه به شي چې الف نه وي زبر دپاره هم ای استعمالیږي ده. او بی چې دی دوستانو د بی آواز یا چې داسې دی په وړو کې داسې دی د همیشه آواز ثابت دی چې دا د بی آواز د بی آواز د بی توري رقم ته ب نو دا ټولو نه سکون شته داسې دا د بی آواز دی چې مثلا که زه وایم چې بوک وګورئ دغه بی چې دی دا د بی آواز دی بوک داسې. او دوستانو دریم توری د انګلیسي هغې ته سی وایي چې دا په غټو کې دا په وړو کې نو تاسې سی آواز باید زده کړئ. سی یو حرف دی آواز یې څه دی تاسې کیدای شي وایئ چې سین نو سین نه دی د دې آواز کاف دی د دې آواز کاف ځکه چې سی آواز د کاف لري. مثلا که زه وایم چې سی ای مثلا که دا په کوچنیو حروفو ولیکمه ای آر نو اوسه پورې مو الحمدلله سی د کاف آواز چې ولې ای مو زده کړو چې ای د الف آواز لري کا نو آر د مو نه دی ویلی تر اوسه د ری آواز لري کار موټر ته وایي. نو اوس یعنی سی د کاف آواز لري د سین آواز نشي اختیارولی. او بل چې دی مثلا ډي په وړو کې دغسې دی ډي د ډال آواز لري ډال د دال نه همیشه د ډال آواز لري. مثلا که موږ وایو چې ډاکټر موږ لکه د نوم سره ډېر بلد یو ډي او سی وګورئ ډاک وګورئ ډي د ډال د او تر اوسه موږ نه دی ویلی دا چون واویل دی واویلو ما درته وي چې آواز نه اعتبار نشته ممکن ډو ډا ډو داسې مختلف آوازونه اختیار کړي ډو. نو ما درته وي چې سی وګوره د کاپ آواز لري سی مو زده کړی دی چې سی د کاپ آواز لري. نو که په واویل پوه نه شو دومره خو پوهیږو چې ډال د ډي د ډال او سی د کاپ نو یا به ډوک وي یا به ډاک وي یا به ډوک وي داسې څه شی به وي. نو دا ډاک مثلا ټر ټي او ا مثلا ډاکټر په د ډي د ډال آواز. او بل ای بی سی ډي دا مو الحمدلله واخیسته. اوس راځم ای ته بیا دوستانو ای په غاټو کې داسې لیکل کېږي په وړو کې داسې دی او چون واویل دی ای د واویلو نه دی نو د دې آواز هم ثابت نه دی چې موږ وایو چې حتما دا آواز لري. خو تخمیني په پښتو یا عربي ژبې کې کومو اسمونو کې چې یا وي د یا په ځای لیکای شي یا د دغې یا په ځای لیکای شي د دغې یا په ځای مثلا لیکل کېږي یا د زیر یا کسرې په ځای لیکل کېږي دا د ای آوازونه دي. او یو خبره درته وکړم چې ټول واویل ای آی او یو ټول خپل آوازونه مخیستی شي. مثلا ای آواز مخیستی شي لکه ایپل کې خپل آواز اخیستی. مثلا ای چې دی په ایر یا غوږ په دې کې خپل آواز لري. مثلا آی آیرن او تو یا اسری ته چې وایي خپل آواز اخیستی دی. مثلا یو چې دی په یونیورسټي یعنی پوهنتون په هغې کې خپل آواز اخیستی دی. یعنی او په اورنج کې اورنج کسه خپل آواز اخیستی دی. یعنی هر واویل کوای شي چې حتی خپل آواز هم اختیار کړي در حالی کې چې کنسوننټ تر ډیره دا هغه نه لري بالکل یې نشي اختیارولی. ښه نو ای دغسې شو. مثلا که زه وایم چې پی ای ان پن دا وګوره د ای آواز یې واخیستو ای. ښه ای اف چون کنسوننټ دی نو آواز یې ثابت دی. اف په وړو داسې لیکل کېږي د فی آواز لري. مرګلو وبخئ چې دغه موږ دغه اف یا مثلا د فی آواز لري د ځینې مشکل لري پی او فی آواز ترمنځ فرق نشي کوی. نو فی دا به فی لکه دغه آواز چې دی داسې آواز باید د خولې نه راوباسو د شنډو په سروي وایو فی دغسې د آواز دی. مثلا که زه وایم چې اف فی او ای مو زده کړه چې د الف آواز لري مخکې فا نو که ایل ورکو فال مثلا یا منی یا داسې غورځولو ته وایي چې اوس شی وغورځېږي فال. نو ځکه منې ته هم د فال وایي چې هغې کې ونې پاڼې غورځوي فال. مرګلي کمنټونه هم زه ګورم. یو مرګلي لیکلی دی چې سیل کې
ولې د سی د سین اواز ورکړی مرګلي هغه مرکبات دي چې موږ مفرداتو کې اوس لګیا یو مرکباتو ته داخل شوي نه یو انشاءالله چې د هغې هفتې په اخر کې یا د بلې هفتې په شروع کې به موږ مرکباتو ته داخل شو چې بیا به د سوال حل شي نو اف د ف اواز لري او بل چې دی مثلا مرګلو ای اف جی دی جی د ګاف اواز لري چې په وړو کې جی داسې لیکل کېږي د ګاف دغه د ګاف اواز لري مثلا که موږ وایو چې مثلا جی او او ډي د ډي خو موږ ویلی دی چې ډال اواز لري جی د ګاف ګوډ نو وګوره ډېره اسانه د انګلیسي ژبه ډېره اسانه ده یعنې تاسو یو محدودو ورځو کې کولی شئ چې مکمل د انګلیسي ریډینګ وکړئ جی نو د ایچ اوس به ایچ داسې دی او په وړو کې داسې دی ایچ په انګلیسي کې د هې اواز لري مثلا داسې د هې اواز هم اختیارولی شي خو په انګلیسي کې دوستانو د دغې هې اواز نشته ټوله دغه نرمه هې دی دغه نرمه هې چې دغې اواز شته او د دغې هې اواز نشته مثلا هی مثلا های هیلو نو های هیلو نه دی های هیلو یا هی مثلا موږ وایو چې های مثلا یا هیلو دغه په ټولو کې دا اواز دی جی ایچ او آی وایمه آی چون بیا واویل دی دوستانو په غټو کې دا په وړو کې دا دې ما بیا هم درته وي چې ای ای آی او یو دا پنځه سره واویل دی اواز ثابت نه دی و اواز ثابت نه دی په دې به اعتبار نه کوئ خو بیا هم تاسو په پښتو فارسي ژبه کې چې کوم اواز اختیاروی شي درته وایم کټ مټ لکه دغه یاګانو اوازونه ټول اختیاروی شي او ترڅنګ د کسرې اواز هم اختیاروی شي یعنې د زیر دپاره هم کیدای شي مثلا لکه پی آی ان پی آی ان یعنی پین لکه پی ای ان پین ځکه دواړه وویل دي ما چې څنګه دغه ای ته کوم اوازونه لیکلي دي چې دا د اوازونه اختیاروی شي دې ته مې هم لیکلي دي نو ځکه دا وجه دی چې دواړه پین کیږي ولې معنا متفاوته دی چې پین قلم ته په ای سره قلم او په آی سره چنګک ته وایي نو وبخښئ دوستانو خدای دې وکړي چې درس خستکونه نه وي درته او در باندې بوج نوي شوی چون نن لږې خبرې زیاتې شوې خو خیر چون د درس مقدمه د ما وغوښتل چې تاسو وخت ضایع نشي باید یو څو حروف تاسو ته د هغو معنا وسره ووایم چې تاسو د خپل وخت ضایع نشي او هغه زده کړئ نو آینه شاته مثلا جی دی جی دا کانسونین دی اواز ثابت دی د جیم اواز لري همیشه جی د جیم اواز لري مثلا که ووایم چې مثلا دا جام جام مثلا جی دی جیم اواز لري جام لکه مربع اوس مثلا کې چې دی وبخښئ چې دغه کې ما کوچنی جی نه دی لیکلی داسې دی او کې یا په وړو کې هم داسې دی کې د کاف اواز لري کې د کاف اواز لري چې مثلا که موږ تاسو کابل وایو که نه کابل سره وګوره دغه دی کې د کاف چېرته چې کې مثلا یا کینګ یا کی آی ان جی کینګ دا وګوره د جی موږ مخکې وویله چې د ګاف اواز ورکوي کاف د کاف کینګ نو دغه یعنی مطلب دا چې اوس به دوستانو یو پوښتنه پیدا شي چې ښه سیم د کاف اواز لري کیم د کاف اواز لري نو موږ څه پوه شو چې دا د کوم ځای کې د کاف اواز کوم ځای کې کې راځي کوم ځای کې سی ملګرو کې اکثره وخت په اسم خاص کې چې کوم کاف راځي مثلا کابل او کویټ او کندهار او کندوز اسم خاص چې وي دغو دپاره هیڅ کله په ژوند کې سی ما استعمالوي دا همیشه کې لیکئ کې ځکه سی په اسم خاص کې د کاف اواز نه لري اختیاروی شي معنا نه لري لازمه نه دی همیشه د اسم خاص دپاره چې کاف راځي تاسې به کې استعمالوئ نه سی نو دای وبخئ چې دای یو وبخئ دوستانو چې د تلیفون هغه شو ولوېدو بخښنه غواړم زه د تلیفون کیدم نو دوستانو دې په خاطر چې
ویډیو اوږده نشي تر اوسه پورې مو کې پورې کوم توري یا هغه اوازونه په مثلا یو الفاظو کې د هغو اوازونه دا مو وویلې انشاءالله تر نن دغه کفایت کوي مشکل نشته سبا به انشاءالله کینه وروسته شروع کوو تر زی پورې یعنې ختموو به سبا نه البته پنجشنبې په ورځ دوستانو تاسو اکثره پوښتنې دا دی چې د درس وخت معلوم کړئ وخت ما مشخص کړی دی په ابتدا کې ما دا خبره وکړه ممکن تاسې په ابتدا کې په لاین کې نه وای نو زه بیا تکراري وایم چې د درس وخت د افغانستان په وخت د شپې 8 بجې د شپې 8 بجې د افغانستان په وخت د شپې 8 بجې د درس وخت دی او هغه ورځې چې زه باید پکې درس ورکم په هفتې کې 2 ورځې دي یو دوشنبه بله پنجشنبه نو په هفتې کې 2 ورځې دوشنبه او پنجشنبه د افغانستان په وخت د شپې په 8 بجو به موږ درس شروع کیږي او بیا وروسته انشاءالله دا تصمیم نیسو چې پنجشنبه پوره د درس د تیر درس مرور یا په هغې باندې د ملګرو نظریات مستقیما اخیستل یا کومه پوښتنه لري د هغوی ځوابول دغسې بل لیکري اسم خاص لکه کابل بالکل کابل چې د اسم خاص د پراپر ناون دی په پراپر ناون ټولو دپاره کې چې دی مثلا کې سی نشي استفاده کوه هیڅ کله به داسې اسم خاص پیدا نه کړي چې د کاف اواز پکې وي او هغې کاف اواز دپاره سی استفاده شوي وي نو د ټولو دپاره باید کاف استفاده کوي مرګلو که څه پوښتنه لرئ سره د دې چې زه مصروفیت لرم خو مرګلو ته په ځواب ورکولو کې ډیر ښه یم او خپل مسؤلیت یې ګڼم هر څوک هره پوښتنه لري د هر په مورد لري کوای شئ تاسو پیغام پرېږدئ او وروسته زه پیغامونه ګورم انشاءالله د نوبت مطابق هر یو کس ته ځواب ورکوم تر ډیره حده چې مرګلي پیغامونه کړي دي ځواب مې ورکړی دی وبخئ چې ویډیو باید اوږده نه شي مرګلو خواهش هم دا د ما هم غوښتنه ده مخکې دا ویلي وو خو چون ابتدا د درس و یا او د وختونو مشخص کول و د نوي کال مبارکۍ دغه موضوعات و ویډیو لږه اوږده شو هغې سره بخښنه غواړم انشاءالله په بعدي درسونو کې به ویډیو لنډه وي خو تاسو نه مې غوښتنه دا ده چې دغه کوم درس مو چې وویلې دا ښه زده کړئ او که څه پوښتنې لرئ په کمنټونو کې مطرح کړئ انشاءالله زه بیا ستاسو پوښتنو ته رسیدګي کوم او دې ترڅنګ ویډیو شیر کړئ چې نورو مرګلو ته ورسیږي او ویډیو ډیلیټ کوم نه زه خپل شیر کوم تاسو سره ان شاء الله تاسو نور مرګلو سره ان شاء الله زه اطمینان درکوم چې خبري وګدې نشي بیا هم بخنه غواړم اطمینان درکوم چې په ظرف د 2 هفتو کې په ظرف د 2 هفتو کې په هغه شرط چې تاسو وقت درس ووایئ زه مکمل په نوم د انګلیسي ژبې کتاب تاسو ته دلته د کمرې مخې ته نیسم او تاسو به قابل د دې وای چې هغه صحیح ولولئ یعنی دا وړه خبره نه ده چې یو انګلیسي یو دویمه ژبه چې هغه د هیچا مثلا حتی هغه ای بي سي نه دی اورېدلی هغه په د 2 ورځو کې یا په 3 ورځو کې مکمل د هغې ژبې لوستنه کوی شي او هغه هم صحیح یعنی دا ډېر د افتخار ځای دی دا به یو ویاړ وي نو ټولو مرګلو نه مې خواهش دا دی چې درسونه منظم تعقیب کی او د ما طریقې په باره کې خپل نظریات شریک چې دا طریقه چې زه په کومه طریقه روانم دوی خوښ دی برداشت لري نه لري او څه مثلا سپارښتنې څه دي نو مرګلو په بخښنې سره دې په خاطر چې ویډیو اوږده نه شي تاسو ټول په لوی او متعال خدای سپارم ښه ورځ ښې چارې د نړۍ په هر ګوټ کې چې وای ښه وخت درته غواړم غوښتنه مې بیا هم دا دی چې درسونه تعقیب کړئ او ویډیو شیر کړئ او کمنټونو کې کوم پوښتنې وي هغه مطرح کړئ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین